څرنګه 25 عدد د یو 001 سره ایکوال دی. په مخکې لیکچر کې هم دې ته خبره شوې وه چې باینري لانګویج ورته ویلی شي. موږ ورته باینري یا د ماشین لانګویج ویلو کوم چې باینري سیستم باینري نمبر سیستم دی. نو موږ راځو کوشن ته چې کوشن شوی دی چې 5 په قاعده د لس ایکوال دی د قاعده د څو سره. مطلب سوال دا موږ باینري ته څنګه کنورټ کوو. مخکې له دې چې دا سوال جواب کو که ستاسو د ویته جواب ورکړه کنه نو راشه دلته ځان پوه کړه. نمبر سیستم ټایپس یا چې کوم ډیسیمل یو باینري دی. ډیسیمل کوم نمبر ته ویل کېږي باینري سیسټم ویل کېږي. ډیسیمل دا کوم د هیومن نمبر چې د کوم چې موږ په خپل ژوند کې استعمالوو چې د 09 څخه 0 څخه سٹارټ د تر 9 پورې چې ټول عدد څه دې څخه جوړ دي. هر یو عدد راواخلو نو هغه به د 0 نه سٹارټ وي تر 9 پورې به پکې ډیجټ راغلي وي. د دې بیس 10 دی. بیس 10 مطلب د 0 نه تر 9 پورې چې حساب کې نو څو راځي 10 راځي. نو د دې د خاطر د دې قاعده لسته. بیا بل سیکنډ چې کوم دی باینري دی چې باینري چې شي دی د فاونډیشنل کمپیوټر میسیجینګ language where data exist as on or off states. دا د کمپیوټر ژبه د کوم باندې چې موږ ډیټا سٹور کوو په آن او آف باندې یا په 0 1 باندې چې ټول دوه ډیجټ دی دوه عدد دی چې یو 0 دی یو 1 دی. نو د دې قاعده ځکه چې راځي بیس 2 راځي یعنی د دې بیس قاعده څو راځي 2 راځي. نو راځو خپل کوېشن ته چې 5 دی 5 په قاعده د لس دا ډیسیمل دی دا موږ څنګه کنورټ کوو چې شته زه خپل ژبې ته د کمپیوټر ژبې ته نو د کمپیوټر ژبې ته چې موږ دا کنورټ کوو راځو موږ لیکو دلته چې 25 نو دا چې موږ کنورټ کوو دې لپاره موږ تجزیه استعمالوو یا د تقسیم استعمالوو. تقسیم په چی سره تقسیم د قاعدې سره موږ غواړو د ډیسیمل نه باینري ته کنورټ شو نو موږ د باینري چې کومه قاعده ده موږ به د ډیسیمل عدد په هغې کنورټ کوو. مطلب دا 25 به راخلو تجزیه کوو به په 2 باندې. کله چې 25 دی 5 دي ساري نو زه راخلم 5 چې کله ډیوایډ کوم په 2 باندې نو څو راځي 2 ملټیپلیکیشن دی 2 د 4 کېږي. نو چې کله 4 شي یو باقي مانده دي نو موږ باقي مانده دلته لیکو. نو کله چې موږ باقي مانده دلته ولیکو بل نیکسټ لیکو چې بیا تقسیموو تر هغې پورې چې دا 0 ته ورسېږي. نو چې کله بیا تقسیموو نو بیا لیکو 2 په 2 باندې 2 تقسیم کړو نو 1 کېږي. کله چې 1 شو نو باقي مانده خو 0 شو نو دلته 0 لیکو. اوس دا چې موږ کله ریپرزینټ کوو نو موږ د باټم نه اپر ته خېجو د لاندې نه بره ته راخېجو. سټارټ به د دې عدد څخه اخلو. ولې به د دې عدد څخه اخلو ځکه چې دلته دا تقسیم په 2 نه تقسیمېږي. نو د دې له وجې موږ سټارټ د څه څخه اخلو د 1 څخه اخلو. موږ داسې د چا پخوا نه لیکو چې 1 0 1 نو دا موږ ته څه شی ریپرزینټ کوي دغه په بیس 10 سره دا باینري د 15 دغه ریپرزینټ کوي نمبر پریزنټ کوي. په عام ژوند کې چې موږ 15 لرو کمپیوټر دا سره کم پیژني په 101 سره پیژني. دا هر یو نمبر چې تعالی درکې په ډیسیمل کې قاعده چې لاسو هغه به تر اخلي تقسیموي به په 2 باندې هغه پورې به په 2 تقسیموي تر څو چې چی ستاره شي 0 لاله شي. نو ګوره ډیوایډ د ډیسیمل نمبر بای 2 رائټ ډاون د ریمایندر 0 and 1 مطلب کوم چې موږ دلته سره څنګه کې ولیکه 0 1 چې کوم ریمایندر راتله مطلب موږ سره 5 دی 5 پوره په 2 نه تقسیمېږي. نو موږ په 2 چې ورکړو یو موږ سره باقي مانده کېده هغه باقي مانده به حتما د ځان سره لیکي. بیا ډیوایډ د کوشنټ په کوشنټ مطلب د کوم جواب چې 2 دی په دې ډیوایډ کوي. ریپیټ انټل د کوشنټ بیکم 0 تر څو چې د کوشنټ 1 راشي یا 0 راشي. لکه موږ سره چې 6 راغی 1 پاتې شو. read the remainder from bottom to top. نو اوس دا ریمایندر چې کوم دی ته به د باټم څخه به سټارټ کې د ټاپ ته به لاړ شي او د لیفټ نه به رایټ طرف ته لیکي. نو ستا به څه شي دا د باینري لاجیک شي باینري سیستم شي. نو راځو کوېشن ته چې کوم دی اب واټ اباوټ 13 نو راځي 13 باره کې خبرې کوو چې 13 څنګه کنورټ کېږي. موږ دلته لیکو 13 نو دا چې موږ کله تجزیه کوو په 2 باندې په 2 باندې نو که تاسو خپل سوچ کې شپږ د 12 پوره 14 خو نه تقسیمېږي. نو موږ شپږ ورکوو تقسیمي ضرب 2 12 نو چې 12 شو باقي مانده 1 شو موږ سره دلته 1 لیکو. بیا سټارټ کوو د څه شي په 2 تقسیمو. کله چې په 2 تقسیمو نو موږ سره بیا څو دي 3 دا پوره تقسیمېږي په څو 3 ضرب 2 3 چې ورکې نو 3 ضرب 2 شپږ کېږي. نو
باقی مانده 0 شو. نو دلته بیا راځو 2 باندې تقسیمو. 3 تقسیم په 2 نه کېږي، اما یو چې ورکو یو ضرب 2 یو 2 کېږي، یو باقی مانده کېږي. نو موږ څه وکړو؟ یو ورکو یو ضرب 2 2 چې موږ سره یو باقی مانده شو دلته لیکو. اوس موږ سٹارټ د چی څخه اخلو؟ د باټم څخه اخلو. د دې طرف څخه شروع کوو، دا سیزو ته ریمایندر خاص راخلو. د دې ځای نه سٹارټ کوو، د سی بیا دار اخلو لکه یو دی بیا یو دی بیا 0 دی بیا یو دی. نو دا چې شو دا زمونږ 13 ریپرزینټ کوي په چی شي کې؟ په ډیسیمل په باینری کې. د دې بیس 2 دی او د دې بیس 10 دی. دا د هیومن لانګویج دی، د هیومن نمبرز دی، او دا د کمپیوټرز نم د کوم باندې چې کمپیوټر کویږي. نو دلته اوس وګورئ، دلته هماغه عدد راکړل شوي دي. د یو باینري څو دی؟ یو دی. د دوو باینري څو دی؟ 0 1 دی. باینري د دوو څو دی؟ 1 0 دی. څنګه د خپل کنورټ کا ځان سره وکړه. دلته ګوره زه دلته در سره کار کوم. هم 2 چې راواخلې 2 تقسیمې 2 وکړه، نو دا به څه شي کېږي؟ یو به کېږي که نه؟ نو یو ضرب 2 2 کېږي، نو باقی مانده خو 0 شو که نه؟ نو ګورئ موږ د باټم نه داسې شروع کوو که نه، داسې به پسې تلو. نو ګورئ نو موږ به 1 0 ولرو. نو دا چې شی شو چې په عام موږ ورته لس وایو، خو چې کله دلته د بیس 10 شو، د بیس 2 شو، یعنې قاعده یې 2 شو، نو موږ بیا دې ته چې شی ویل کېږي 1 0 وایو. همداسې 4 دی 5 دی 6 دی. دا د خپل ځان سره خپله وکړئ. راځو بټ why are we dividing by 2؟ دا کوېشن دی چې موږ دا ولې په 2 باندې ډیوایډ کوو. ډیوایډ کوي په دې چې هر عدد ما په لومړیو کې ویل چې هر عدد غواړو موږ پیدا کوو، هغه که باینري پیدا کوو، که ډیسیمل پیدا کوو، یا که هیکزاډیسیمل پیدا کوو. نو موږ څه کوو؟ د همغې عدد په قاعدې باندې د خپل عدد تقسیموو. تا سره ډیسیمل عدد دی 10، غواړې د دې باینري پیدا کړي. د باینري بیس تا ته معلوم دی، قاعده معلومه درته چې 2 ده. نو ته به دا 10 راخلې، تقسیمه به په 2 باندې. نو دا به تا ته چې شی پیدا کوي؟ تا ته به ستا باینري عدد د 10 پیدا کوي. نو کوېشن شوی دی can you convert this 37 base 10 equal to base 2؟ دا به څنګه کنورټ کوئ؟ دا په خپل ځان سره وکړئ، ستاسو هم ورک شو. how to do encode اوسنۍ مهمه خبره دلته ده. ما په همداسې کار ځکه کوم کو چې تر ټولو اسانه طریقې و چې عدد راواخله او عدد تجزیه که خپل اخر کې چې کوم ریمایندر یا باقی مانده پاتې کېږي هغه سره جمع که یو بل په سی ولیکه د ډاون ټو ټاپ، نو ستا چې شي کېږي باینري عدد راځي. مهمې تر ټولو په کوډ کې ده چې په کوډ کې موږ څنګه کولی شو باینري عدد پیدا کړو. نو څنګه چې تاسو هلته ولیده چې موږ ریمایندر پیدا کوو، ریمایندر مو لیکو. نو د دې لپاره زه غواړم تاسو ته سوډو کوډ یا د دې ډرای رن کوم لاجیک چې دی لومړی هغه په تاسو ته په پیج باندې شو کوم، د هغې نه وروسته کوډ ولیکم. د دې سوډو کوډ زه اول تاسو ته ولیکم. کوډ یې سوډو کوډ یې داسې دی، مثلا تاله یو n نمبر څوک درکړي چې هغه equal to 25 سره دی. صحیح شو؟ دې نه خو تا سټارټ واخیسته. ته چې شی کوئ یو عنصر په نوم ویریبل جوړوئ یا هر څه په نوم یې جوړه، مطلب دا سٹارټ د 0 څخه اخلي. ولې د 0 څخه اخلي؟ ځکه دې کې به ته ریمایندر اچوي، کوم چې باقي مانده راځي هغه به ته سټارټ کوي. لکه موږ چې په همداسې دغه کې داسې کول چې د 25 به مو راخیسته او دا مو چې شي کوو تقسیم 2 کوو، بیا به هم دلته مثلا 12 راځي. چې 12 راځي نو دلته به موږ باقي مانده لیکو. صحیح شو؟ دا باقي مانده چې دې ځای کې کوم لیکو، دې ځای ته موږ د عنصر نوم ورکړه په کوډ کې. دې ځای ته چې شي نوم ورکړه د عنصر نوم مو دلته ورکړه دې ځای کې. ښه مثال 12 شو، نو 12 شي بیا تقسیم 2 کې څو کېږي؟ 12 پوره عدد دی، نو 6 ضرب 2، نو دا ځل عنصر 0 راغی. صحیح شو؟ نو داسې بیا ورپسې بل راځي چې 3 دی، 2 باندې تقسیم کړي، نو 3 ضرب 2 6 کېږي، بیا عنصر 0 راغی. د عنصر زیاته وګورئ نو 1 0 0 باید دا موږ دلته سټور کړو. لکه په ویریبل چې موږ ریمایندر راولو نو موږ داسې مثال سټور کړو چې 1 0 0 او بیا ورپسې 3 باندې بیا تقسیم چې 2 کې یو کېږي، یو ضرب یو باقي مانده شو، یعنې عنصر کې مې ولیکل. نو اخري جواب چې شی زموږ راځي 1 زموږ اخري جواب به راشي 1 1 0 1 1 yes 1 1 0 0 1. نو زموږ د 25 څخه عنصر راځي مثلا 1 1 0 0 1. نو چې موږ دا په عنصر کې به سټور کوو. صحیح شو؟ نو دې لپاره موږ دا ویریبل جوړو. خو دا ویریبل هم جوړ کړه. د دې نه وروسته موږ چې شی کوو یو کنډیشن به سټارټ کوو د دې لپاره چې تر څو دا نمبر چې وي که نه
په وایل لوپ کې به لیکو ځکه موږ ویلو چې تر څو یو کنډیشن سپیسیفیک نه وي نو موږ سپیسیفیک کنډیشن پورې موږ کوم لوپ چلو هغه لپاره وایل استعمالو وایل لوپ لکه دا نه ان چې دا باید بیګر دین 0 وي ګریټر دین 0 وي که چیرته دین سمال شو نو بیا دا چې شي بند شي نو ګریټر دین 0 چې موږ چالان کو نو موږ دلته یو ویریبل بل جوړو د ریمایندر په نوم باندې چې کوم به دا اپډیشن ورکوي زمونږ چشته هر یو ځل چې لوپ ران کیږي دا به انسر ته اپډیشن ورکوي دا به چې شي کوي ځان ته دا ان براخلی دا به ماډولس کی په چې شي باندې 2 باندې مثلا 25 بر واخلي ماډولس په 2 بای کې چې یو بای جواب راشي لومړی کې به چې جواب راشي یو راشي نو د دې نه وروسته چې د زمونږ دا کار خو شو موږ د 25 نه راغی نو موږ ضرورت لرو چې دا اپډیټ کو 1200 ته کنه ځکه تقسیم په 2 شو نو د دې لپاره موږ چک کوو دا ان عدد راخلو دا ایکوال کوو د ان تقسیمي 2 باندې چې موږ ته به 12 پاتې شي نو کله چې 12 پاتې شو دا خو لاړه د عدد موږ به چې یو کو دې پسې به د خپل انسر اپډیټ کو کنه ځکه موږ ویلو چې دا اپډیشن ساتو 0 دی نو دا ځل به چې یو کو پلس انسر پلس ایکوال ټو چې سره د ریمایندر سره نو ریمایندر باندې پاس شي ځکه دا کدوین ځل موږ رن کوو ریمایندر بیا د سر نه سٹارټ کیږي نو ریمایندر چې کله هلته پاس شو بیا څوک د دې نه وروسته ریمایندر به هلته پاس شي چې ریمایندر هلته پاس شو نو کوېشن صحیح شو نو موږ چک کوو لوپ بندو خو دلته یو لاجیک یا کوېشن مسله موږ ته دا راځي دا ځل خو موږ صحیح د ریمایندر ته یو پاس کړه که چېرته دا 12 واز ډیوایډ بای 6 کوم که نه ماډول د 12 ماډولس 2 راوباسم زه 0 دی نو چې کله دا 0 دی دا زه چې اوس اپډیشن کوم نو هلته خو په انسر کې ما سره یو سټور دی خو چې دا اوس زه 0 راولم نو 1 به په 0 اپډیټ شي دا ځان سره نه سټور کوي نو د دې لاجیک دپاره چې دا څنګه سټور کړو دې دپاره موږ په عام پښتو کې کوو ګوره موږ چې لرو یویز لرو یویز لسیز مثلا لسیز او سلیز صحیح شو یویز لسیز سلیز لرو کنه چې دا موږ څنګه کوو په دې کې د 0 نه تر 9 پورې دی کنه په دې کې د لسو نه 99 پورې دی کنه په دې کې د 100 نه تر 999 پورې دی کنه دا سلیز خانه شي صحیح شو موږ دا په مختلفو طریقو لیکلی څنګه لکه موږ زه دا داسې لیکلی شم که نه چې 9 ضرب لس په توان د صفر نو موږ ته دا پته ده چې د هر عدد په توان د صفر مساوي کېږي د یو سره نو دا به یو شی یو ضرب صفر هماغه یو صفر شو نو زه د دې به چې بیا لس ضرب صفر ولیکم داسې هم لیکلی شم که نه 9 ضرب یو 9 ضرب یو هماغه نه موږ ته بېرته جواب راکوي که نه نو په لسیز خانه کې هم همداسې کوم خو دا د لس سره ملټیپلیکیشن کوم مطلب لس دی که نه زه داسې لیکلی شم یو ضرب لس په توان د یو نو چې کله زه د هر عدد په توان د یو مساوي کېږي د هماغه عدد سره نو لس ضرب یو لس په توان د یو لس کېږي نو یو ضرب لس هماغه لس موږ ته جواب بیرته راځي مثلا اتیا دی اتیا چې زه غواړم په د بل شکل ولیکم نو زه چې لیکم اته ضرب لس لیکم که نه نو اته ضرب لس چې زه کله ولیکم نو دا ماته بیرته کوم جواب راکوي اتیا راکوي که نه صحیح شو همداسې دې له راشه 200 پکې راواخله 200 سلیز خانه کې راځي که نه خو 200 که زه داسې ولیکم مطلب کې راځي 200 ضرب لس په توان د پاور 2 ځکه دا سلیز خانه ده دې کې په اولنۍ کې به پاور 0 وي د عدد په یویز کې به پاور 0 وي په دې کې به پاور 1 وي په سلیز کې به پاور 2 وي نو چې کله دا شي نو 2 لس په توان د 2 ایکول کېږي د سلو سره او سل ضرب 2 نو 200 شو صحیح شو موږ ته سیم هماغه جواب راکوي نو موږ دې دپاره چې دغه کار وکړو دې دپاره یو بل ویریبل اخلو چې هغې له نوم ورکوو چې شی د هغې له نوم ورکوو موږ د دې انسر سره یې څنګ کې اخلو دې ځای کې او نوم ورکوو پاور سټارټ اخلي د 1 څخه ولې به 1 څخه اخلي کله چې اول ځل موږ هر یو عدد ریمایندر پیدا کوو هغه په یویز خانه کې سټور کېږي نو د دې لپاره یویز خانه موږ څنګه پیدا کوله ملټیپلیکیشن هم د یو سره کوو نو لومړنۍ خانې پاور به د یو سره ملټیپلی شي نو کله چې دا د ملټیپلی د یو سره شو موږ په لوپ کې بل کار دا کوو چې دا پاور راخلو چې شی کوو اپډیټ کوي ملټیپلی کوي په چې سره لس سره ځکه دویم ځل چې لوپ رن کېږي لسیز خانې ته به وړي که نه ریمایندر به لسیز خانې ته وړي نو دا موږ به پاور هم لسیز خانې ته وړو چې هر عدد راشي هغه ملټیپلی د لس سره شي نو چې دا شي اخر کې موږ دا راجمع کوو زه د دې لپاره چې د دې مثال کلیر شي زه تاسو ته ولیکم مثلا 115 دی زه دا په بل دې کې ګورئ دا یویز خانه ده دا لسیز خانه ده دا سلیز خانه ده نو زه که داسې ولیکم 15 ضرب یو صحیح شو جمع 0 ضرب لس جمع یو ضرب لس په توان د 2 صحیح شو نو دې
په دې کې به څه مثلا د دې دواړو جواب مختلف راځي نه یو شی به راځي ولې ځکه لس ضرب دو په لس په توان د دوه سل کېږي سل ضرب یو هماغه سل صحیح شو جمع نو صفر ضرب لس صفر صحیح شو جمع پنځه ضرب یو پنځه نو دا چې اوس راجمع کې څو کېږي یو سلو پنځه بیرته زموږ خپل عدد لاس ته راځي که نو د دې لپاره چې موږ ریمایندر دې ځای کې سټور کوو هغه اپډیشن یې غلط نشي نو موږ څه رقم طریقې سره سټور کوو په یویز لسیز د پاور په رول سره نو دا د دې لاجیک اوس راځو کوډ ته چې په کوډ کې څنګه کېږي دې کې موږ راځو ډایرکټ په فنکشن سره دا کار کوو فنکشن سره څنګه کوو یو فنکشن جوړوو مثلا انټیجر دی ځکه ریمایندر موږ کوم ریټرن ویلیو چې دا هغه انټیجر ده نو زه ورکوم انټیجر ډیسیمل ټو باینري زه راځم دا کوډ بندوم موږ په کې اول څه کوو یو ان عدد ان ویریبل ته زموږ ضرورت وو کنه په سوډو کوډ کې چې ان ویریبل څه کوي موږ له نمبر راکوي مثلا 25 نو هغې نه وروسته موږ یو بل ویریبل ته ضرورت لرو چې مثلا سمیشن به ورته یا ریزلټ دلته به ریزلټ نوم ورکو ایکوال د زیرو سره سټارټ کړو کنه چې په کوم کې موږ د باقي مانده سټور کوو د هغې نه وروسته موږ یو بل ویریبل ته څه لپاره ضرورت لرو د پاور لپاره نو موږ څه کوو پی او ډبلیو نوم ورکوو پی ډبلیو او پاور پی او ډبلیو څه شو دا ایکوال د 1 سره موږ اخلو کنه ځکه موږ د یویز لسیز سیستم وویل چې هغې کې موږ څنګه کوو د دې نه وروسته موږ د وایل فنکشن لګوو وایل لوپس چالانوو چې په وایل لوپس کې موږ ورته څه وایو که چېرته دا ان ګریټر دین زیرو وي نو ته به دا لوپ چلوي او په هغې کې به څه کوي یو ویریبل واخله د هغې له ریمایندر نوم ورکړه ار ای ام څه شو ریمایندر او هغه چې شي وکړه دا ان پکې ماډولس ټو کا چې دا ماډولس ټو کې موږ ته خپل ویلیو پاتې شي چې هغه څه شی دی ریمایندر به لاس ته راشي به 1 وي یا به 0 وي نو چې کله دا شو موږ غواړو چې دا ان کې 25 په سټور دي دا اپډیټ شي نو اپډیشن یې موږ څه کوو ان ایکوال ټو ان تقسیمي دوه دا موږ په لاست لیکچر کې کړو چې کوم سره موږ ډیجټ پیدا کول نو هغې کې سیم رولس استعمال کړي صحیح شو نو دا به څه شی وکړي اپډیټ به کړي چې 12 به راشي دا ځل پکې 12 سټور دي نو موږ مخکې دی چې دا زموږ ریمایندر له منځه لاړ شي لوپ دویم سره لاړ شي دا چې کوو پاس کوو خپل ریزلټ ته ریزلټ پلس ایکوال ټو خو پاس کوي څنګه موږ ویلو کنه چې ریمایندر به ملټیپلای کوو د چی شي سره د پاور سره نو داسې به سټور کوو او پاور به اخر کې څه کوو دا به ملټیپلای کوو د لسو سره چې اپډیشن پکې راشي نو دغه شو زموږ کمپلیټ ټاسک موږ ریټرن کوو کوم ویلیو ریزلټ سره زموږ کار دی نو چې کله موږ ریټرن کوو ریزلټ مثلا زه دلته ویریبل اخلم او د هغې له نوم ورکوم انټي ان ایکوال ټو 25 سره نو ګویس کا نمبر ځان سره په پیج وکړه چې د 25 باینري نمبر څو راځي صحیح شو نو زه سی اوټ میسیج لیکم باینري ډیسیمل ټو باینري چې کوم او کال کوم ډیسیمل ټو باینري فنکشن ته ډیسیمل ټو باینري فنکشن ته چې کال کوم دلته ان پاس کوم ان لاین نو دا به موږ ته چې شی وسره کې کمانډ زمونږ ریمایندر چې کوم دی هغه به موږ ته لاس ته راشي یو وارې دا کلیر کړم اوس یې بیا رن کړم ګورئ 11001 دا په کوېشن د سټارټ کوم ماته ویل شو 25 ریمایندر څو دی ته دا داسې هم کولی شي پوره د لوپ چې کوم تاسو ته مال تک په هغه کې وښوده لومړی سر کې د لوپ زه تاسو ته پیدا کوم چې کوم دلته تاسو کې راغلی و دا 1 نه تر 5 پورې لوپ زه تاسو ته لګوم دې ځای کې انسر به هماغه راځي فار انټي ایکوال ټو 0 نه دی که د 1 نه دی 1 نه دی نو 1 equal to I less than 6 به وي ځکه 5 پورې زما په کار دی I پلس پلس کا څو کا سی آوټ کا ډایرکټ ویلیو زه سی آوټ کوم لومړی آی سی آوټ کوم چې تاسو ته معلوم شي چې د دې لپاره د دې باینري څه شی دی اوس باینري لپاره موږ څه شی وکړو بای ډیسیمل ټو باینري فنکشن ته به کال وکړو دې ته به آی پاس کړو اینډ لاین دا به موږ ته اوس څه وکړي د هر یو عدد
ګوري 1 د 1 ډیسیمل 1 دی د 2 10 دی د 3 11 دی مطلب 11 نه ول کېږي 1 1 ول کېږي سی شو د 4 1 0 0 دی د 5 1 0 1 دی دلته وګورئ همدا شو نو دا تاسو په خپل کور کې په پیج باندې وکړئ دلته سره ما په کوډ باندې وکړه د دې د لاجیک حتما په کور کې اوس کې ډېر ایزی دی د دې تر ټولو دا خو موږ په چی سره دا کار وکړو په فنکشن سره وکړو چې فنکشن کې موږ کې د کمپیوټر لاجیک استعمال کوو موږ دا جوړ کړ اما نو اوس د لپاره خو وخت خېږي به الله حافظ